سلامونه دوستانو، د رحمان بنیري صاحب یو ویډیو چې اوس تازه راغلی ده. ده په خپل پیج باندې اپلوډ کړې ده چې ده په دې ویډیو کې ویلي دي چې زه د وایس اف امریکا ټي وي نه یعنی ختم سولم. اوس به دی چیرې ځي او بله کومه ټي وي به جوین کوي. یقینا رحمان بنیري یو ډېر ښایسته ژورنالیست دی او زما په ټولو ژورنالیستانو کې څومره ډېر که پاکستان کې دی که په افغانستان کې دی که په نړۍ په هر هیواد کې دی ما رحمان بنیري صاحب ډېر ریسپیکټډ پرسن دی ما لپاره او ما ډېر خوښیږي. تاسو د ده دغه ویډیو وګورئ. یقینا ما خپله زړه پرې بد سو چې دی تر دې وایس اف امریکا راډیو نه دی اخواته سوی دی یعنې د هغه نوکري ختم سوې ده. تاسو دغه ویډیو وګورئ بیا به خبرې کوو. ستړي مه شئ ښې چارې زه رحمان بندری یم زما نوکري ختمه شوه په وایس اف امریکا کې. ډېر ملګري تپوس کوي مانه چې نوکري دې ختمه شوه او پیغامونه را روان دي په فیسبوک باندې په وټساپ باندې په ټویټر باندې د نورو چارو لارو نه نو هغو ته زه دا وایم چې ختمه شوه. خو د دې معنی څه ده؟ آیا زه به اوس کار نه کوم؟ آیا امریکا غږ هم بند شو؟ آیا زه بیا تلی شم؟ آیا یو بل ټي وي کار شروع کوم؟ دا هغه پوښتنې دي چې زما ډېر ملګري دوستان خپلوان او مینوال چې دي هغه مانه تپوسونه کوي لګیا دي. د سلونو نه زیات شمېره کې پیغامونه راغلل، ټول د ځواب نشم ویلی. ځکه مې غوښتل چې یو اجتماعي پیغام ټولو ته ورکړم چې زه څه کوونکی یم. ما په تېرو 19 کالو کې په وایس اف امریکا کې کار وکړ. زما کار منفرد و، زما کار بیخي ځانګړتیا لرله، څومره اثر یې لره، څومره طاقت پکې و. په دې به درته خبره کوم. دغلته کې په کار په وخت کې زما چیلنجز څه وو، په دې به درته خبره کوم. آیا امریکا غږ بیا خلاصېږي؟ امریکا غږ بند نه دی. دا واضحه کوم خبره چې هغه خلک چې هغه قراردادي نوکران وو زما په شان کانټراکټرز وو، یعنی د امریکا د حکومت نوکران نه وو، نو هغو ته یوازې ویل شوي دي. په سلونو خلک چې دغه کار کوي نه یو پوه چې د دې مستقبل څه کیدی شي. خو زه چې څومره معلومات لرم آیا زه به بیا ځم کار نه که نه؟ ما ته بیا وایي چې راشه که نه یو بل ټي وي کې ډېر زر راتلونکی یم که نه یم راتلونکی، دا به هم درته وایم. او د دې نه علاوه زما سره نورې کوم لارې دي، یعنې آپشن څه دي زما سره. که څه هم دا یو ډېر مشکل وخت دی، په ځانګړې توګه زه په تېرو یو کال یو نیم کې چې د کوم انتهایي سخت چیلنجز نه تېرېږم، انتهایي کربناک دور نه تېر شوم یا تېرېږم. په دې کې نوکري ختمېدل یقیني خبر ده چې یو ښه خبره نه ده. خو یو ټکی چې زه درته وایم هغه دا چې حوصله مې په ځای ده او دا لوز کوم چې په شا کېږم به نه. کوم کار چې مې کوو زه همیشه دا وایم او همیشه مې ویلي دي چې نیوټرالټي بېطرفي چې ده دا بالکل خبریالتوب نه دی. خبریالتوب باید مقصدي وي، د هدف سره وي. کوم چې ما کړی دی آینده به یې هم کومه. نیوټرالټي ابجکټیویټي دا فرق لري. دا ما تل ویلي دي، په خپلو مرکو کې هم ویلي دي، په خپلو خبرو کې هم ویلي دي. دا مې د ضمیر او د ایمان برخه ده، بیا به یې کومه. البته دا ده چې په دې وخت کې چې ما کم په تېرو 19 کالو کې د کم چیلنجز یا پابندیو سره مخ وم، ځکه چې زما کانټراکټ و، هغې نه زه خلاص یم. نو اوس به زه په نورو ځایونو کې هم تاسو ما وینئ. مثال په توګه ما ته دنیا کې بلها ځایونه بلنې راتلې چې راشه لیکچر راکړه، وینا وکړه، لیکل وکړه. ما به نه کولی، به مو نه شو کولی د کانټراکټ په وجه. زما لومړنی لیکچر چې دی هغه په واشنګټن ډي سي کې هم په 3 ورځو کې دی، راتلونکي د وینزډے باندې. او تاسو ته به یې ښایم چې په کوم ځای کې ما لیکچر ورکړه او ما د ډېر وخت راسې هغه وویل چې راشه خو زه نشم تللی. داسې نورې خبرې دي، زه تفصیل درته وایم. خو په څو لحظو کې د هغې لپاره به زه خپل پاډکاسټ کوم، بي کاسټ لومړنی آفیشل یعنی رسمي پاډکاسټ لومړنی، پای کې دا ټول تفصیل وایم. خو د هغې دپاره ستاسو کوم غواړم چې زما یوټیوب چینل چې دی رحمان بندری بي کاسټ هغه سبسکرایب کړئ. دلته به زه لینک درکړم، دا وګورئ. او 3-4 ساعته کې به زه تمام تفصیلات ووایم چې څه وشو، زه څه کوونکی یم. کتابونه مې 2 تیار دي، هغه چاپ کوم، د ټول تفصیلات در کوم او ستاسو د سوالونو ځوابونه هم در کوم. خو لږ یو 2-3 ساعته انتظار نور راته وکړئ. نو دوستانو د رحمان بنیري صاحب تاسو دغه ویډیو وکتله. د ده به بلې ویډیو 3-4 غنټې بعد راځي. په هغه کې به د خپل ځوان د خپل پرسنالټي په اړه باندې خبرې کوي او د خپل نوکري د ختمېدو په اړه باندې به دی خبرې کوي او په خپل پیج باندې به اپلوډ کوي. نو انشاءالله زموږ په چینل کې هم د رحمان بنیري صاحب بلې ویډیو کتلی سي. تر بلې ویډیو الله حافظ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.